د دغو اصلاحاتو په نتیجه کې که موږ ووایو چې په مجموع کې څه رامنځته شول. تیر کال ژمی دغه وخت موږ او تاسو جمله تولیدي او وارداتي 1053 میګاواټه برېښنا په کابل کې لرله، په ټول هیواد کې البته نه تنها کابل کې. دا البته د پیک په وخت کې اعظمي ویش چې په کوم وخت کې رامنځته کیږي. سږ کال په دغه وخت کې موږ او تاسو 1298 میګاواټه برېښنا لرو چې تقریبا 246 میګاواټه برېښنا نسبت تیر کال ژمي ته سږ کال زیاته سوې چې هغه په شبکو کې د اصلاح له امله وه، اصلاحاتو او د دې ترڅنګ 10 میګاواټه سولر برېښنا چې هغه هم تازه تازه د موږ له سیستم سره وصل سوې ده چې هغه داخلي تولیدات دي د یو سرمایه ګزار له طرفه. نو موږ ویلی شو چې په دغو ټولو موضوعاتو کې الحمدلله د برېښنا شرکت رغنده ګامونه پورته کړي او لا به هم په دې برخه کې ګړندي واوسي. موږ تجارتي ضایعات تیر کال 11.7 سلنه درلودل. په هر 1% کې موږ له 4.5 تر 480 میلیونه افغانیو تاوان کوو. 1% ضایعات موږ ته له 4.5 تر 480 میلیونه افغانۍ تاوان رسوي. په تیرو 5 میاشتو کې دغه ضایعات تقریبا موږ 2.5% رقم کړي چې اوس موږ دغه ضایعات 9.2 سلنه لرو. خو پاته د نیمې چې دغه ضایعات تنها په افغانستان کې نه دي، د نړۍ تر 100 زیات هیوادونه د برېښنا له ضایعاتو څخه سر ټکوي چې هغه ډېر پرمختللي هیوادونه دي. داسې هیوادونه هم موږ لرو چې $1 میلیارډ صرف د برېښنا د ضایعاتو له امله په یو کال کې تاوان ورکوي. خو د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو او تیرو 44 کلونو تاریخ ته په کتو چې دلته څه تېر سوي، بیا هم الحمدلله د افغانستان برېښنا شرکت ډېره هڅه کړې، ډېر کوښښ کړی چې دغه ضایعات د پام وړ راټیټ کړي او لا هم په دې برخه کې موږ ګړندي روان یو.